ها دلته یو مسله به ذکر کوم د فایدې دپاره او هغه ده کله داسې کېږي چې یو سړی دی کوروالی وکړو او بیا غسل وکړو او د غسل نه بعد دی په ځان پوه شي چې د نه څه یعنې مني څه قطره دوتې بیا لاړو دا اشکال هم ډېرو مسلمانانو ته راځي چې دی به دلته بیا څه کوي دلته دا خبره یاده کوي چې په ده باندې بیا غسل نشتی بیا بې غسل نشتی چې کله یو سړی دی هغه که د کوروالي په طریقه د هغه مني لاړه او که په بله طریقه او بیا د باندې غسل لازم شو د غسل وکړو او د غسل نه بعد د منۍ څه اثرات ترې لاړو قطره دوه نو په ده باندې غسل نشتی دا د سړي دپاره هم دا مسله ده د ښځې دپاره هم ده ځکه چې دا مني د ده نه د شهوت په بنیاد نه ځي او مخکې ما دا مسله ذکر کړې وه یاد دی تاسو ته که نه چې کله اوس یو سړی بیمار دی او مني ترې لاړه غسل بشتي ویېرېده او مني ترې لاړه غسل بشتي نشتی یا جمع ډېر دی او مني ترې لاړه په ده غسل نشتی یا وزن یې اوچت کو او مني ترې لاړه نو په ده باندې غسل نشتی نو دلته هم دا مني د شهوت په طور نه ده وتې نو په دې سره غسل بیا نه لازمیږي دا یو اهمه مسله ده